نن خو د ازادي ورځ ده او په دغه مناسبت باندې موږ هم د دغه رخصتي څخه استفاده کړې ده. پغمان ته راغلي ته دوستانو سره د پغمان قصر ته راغلي استقلال د ازادي موږ هم تجلیلوو. خپلواکي او ازادي خو دا خو د هر وطن دپاره ډېر ارزښت لري او خپلواکي خو د ټولو افغانانو دپاره ډېره مهمه ده، په دې چې افغانانو دلته ډېر سخت شرایط تېر کړل، په ډېر سخت وختو کې موږ دلته په ډېر جنګي حالاتو کې ډېر سختې ورځې تېرې کړلې. اوس په الحمدلله خپلواکي ده، ازادي ده چې ټول خلک ډېر ښه هر چېرته د هر ګوټ د افغانستان د شرق نه نیولی تر غرب پورې او د غرب نه نیولی تر شرق، د شمال نه تر جنوب، جنوب نه تر شماله پورې هېڅوک د چا ممانعت نشي کولی. ازاده فضا باندې ګرځي. اصلي ازادي همدغه ده چې نه تبعیض ته نه هغه ته. د ننګرهار سړی راځي بامیانو ته، بامیان سړی ځي ننګرهار ته، نورستان ته ځي، کامې ته ځي، چکرو دپاره ټول ځي. انشاءالله چې اوس ډېره ښه فضا ده او ټول افغانان په ښه هغه سره ګرځي. انشاءالله چې کوم مشکل نشته هېچا دپاره. په تېرو وختونو کې خو د ازادي ورځ په ډېر ښه شانداره مراسمو سره تجلیلېدله چې په هغه سابق وختو کې به دولت به په خپل حصه کې دا ورځ منځله چې ټول نظامي قطاعت به هغه به دا په شکل د رسم ګذشت باندې راوتل او دغه ورځ به تجلیلېدله او عام ملکي خلکو هم لمانځله د ازادي ورځ. ازادي ورځ ملکي خلکو په دې شان وځله، خپل ملي جامې اغوستلې، شنې غونډۍ به وي، تپې به وي، دې ساحو ته به تلل، حتی د ملي جامو سره به تلل، ډول هغه به یې ځان سره راوستل، ملي اټنونه به یې کول او دا ورځې په ښه شاندارو مراسمو سره لمانځلې. چې کله به موږ د خپلواکي جشن کې اشتراک کوو، موږ به خپله د قطعاتو کې ولو، موږ به هغه کوو، موږ داسې ډېر په یو احساس د غرور سره په ډېر شانداره مراسمو سره دغه ورځ موږ تجلیلوله. ځکه ټول قطاع، ټول نظامیان، ټول هغه څه ملکي څه نظامي وو، ټولو به په ډېر ښه هغه سره اشتراک کوو او ډېر ښه هغه هم تجلیلوله. نو احساس د ټولو افغانانو داسې احساس د خوشحالي کوو، د خپلواکي کوو. افغانستان تقریبا خودکفایي ته هغه شوی ده چې دا همسایه ملکونه د موږ باندې لارې بندې کړي، که هغې نه کړي موږ ته موږ باندې کوم تاثیر نه کوي. هغه وختو کې موږ سخت د مشکل سره مواجه ولو. اوس فضل د خدای د دغه امارت د راتګ سره هېڅ دا مشکل حل شوی ده. فضل د خدای اقتصادي پروژې هم روانې دي، ټول کارونه روان دي. خو یو هغه ده چې د هر وطن د هر ملک د اقتصاد رشد په تعلیم او تربیه پورې ارتباط لري چې د موږ دغه تعلیم او تربیه لږ ذره نور ورته وخت ورکړي دغه نو موږ وطن فضل خدای هېڅ کوم مشکل نه لري. امنیت شته، امن شته، شپه او ورځ که ګرځي هېڅ کوم مشکل نشته ده. کوم مشکل څوک نه احساسوي. پروژې د آبادي خو ګوري، سړکسازي دا نور پروژې ګوري، نور کارخانې جوړېږي، هغه کېږي، د برق په سیستم کې د هر څه کې ماشاءالله ډېر پرمختګ شوی ده او کار روان ده. د هېواد پرمختګ ټول بیا هم راجع کېږي تعلیم او تربیې ته چې هر وطن ښه تعلیم. اول یو کورنۍ درته مثال درکوو چې هغه کورنۍ کې تعلیم او تربیه وي، هغه کورنۍ ډېره پرمختللې او ډېره ښه وي. هغه هېواد کې چې تعلیم او تربیه یې ښه په هغه سره بس دی رشد کولی شي. او کوم هغه کې چې تعلیم نه وي، تربیه نه وي او پوهه نه وي، نو هغه مملکت پیشرفت ډېر مشکله ده. نو دغه هغه ده چې خدای وکړي چې موږ او تاسو هېواد هم پرمختګ وکړي او بس زمینه ورته مساعد شي. د ازادۍ د ورځې په مناسبت د ما عام خلکو ته دغه یو پیغام ده، د یو هموطن په صفت باندې، د یو ورور په صفت باندې چې ورونو دغه ازادي د موږ او تاسو د شهیدانو په وینو باندې ګټل شوې. دا موږ ته چا په توپه کې نه ده راکړې، دغه باندې موږ شهیدان ورکړي، قربانیان یې کړي دي. دغه ته باید ټول یو لاس شو، ښه په شانداره مراسمو سره ولمانځو او د دغه په مفهوم باندې باید موږ پوه شو او دا خپل د وینې په ارزښت باندې دې ورځ ته ارزښت ورکړو، وساتو. کله چې په 1919 کال کې امیر امان الله خان غازي د افغانستان استقلال د انګریزانو نه واخیست، مخکې له دې نه افغانستان د انګلستان مستعمره و. نو کله چې امیر امان الله خان پاچا شو، د اعلان کړ چون دی یو ازادي غوښتونکی پاچا و، زړور مدبر سړی و، ترقي غوښتونکی پاچا و.
د اعلان وکړ انګریزانو ته چې افغانان هېڅکله د چا غلامي نه مني، موږ آزاد یو او زموږ ازادي باید ومنئ، زموږ وطن باید پرېږدئ او دې خاورې نه ووځئ. په لومړي ځل انګریزانو ومنله، صحیح ده، موږ ستاسې استقلال په رسمیت پېژنو، خو وروسته چې انګریزانو خپلې خپې ښې ټینګې کړې، بس امیر امان الله خان دا دغه یې ونه منله. هغه و چې امیر امان الله خان د جهاد اعلان کړ د انګریزانو په مقابل کې. درې خواو ته د افغانستان لښکرې لاړې، چې مشرقي خواته، جنوبي خواته او د قندهار خواته. جنوبي خواته د لښکر قومندان محمد نادر خان او د قندهار خواته عبدالقدوس خان، ننګرهار خواته سرلښکر سالم احمد خان نومېده. جنوبي برخه کې د پکتیا خلکو ډېر زړورتوب او مېړانې سره د نادر خان دغه وکړه او په انګریزانو یې حملې وکړې. انګریزان یې تار و مار کړل، ډېر انګریزان مړه شول، ډېر وتښتېدل. انګریزان مجبوره شوه چې د افغانستان استقلال په رسمیت وپېژني. افغانانو تل ازادي ګټلې ده، سیاسي ازادي، خو وروسته اقتصادي ازادي کې بېلولي دي. بس خپل دښمن د دغه هغه نه استفاده کړې، دوی یې بې اتفاقه کړي دي، دوی یې په جګړو کې اخته کړي دي. که نه امیر امان الله خان ډېر مترقي پاچا و، هغه غوښتل چې افغانستان دونه ترقي وکړي. یو ورځ امیر امان الله خان وایي د چهلستون ماڼۍ څخه تېرېده، ګرځېده، هلته یو ماشومه ولیدله، بېادبي ډېره ماپه چې دا د خره سوټې جمعولې. امیر امان الله خان چې دا حالت ولیده ډېر غمجن شو. هغه وویل چې زه به افغانستان ته داسې ترقي ورکړم، تحول ورکړم، په علم و د علم په زیور یې ښایسته کړم چې دغه ماشومه د دغه هغه په عوض کې طلا جمع کړي. خو متاسفانه ارتجاع دا عزم کولی ونه شو چې افغانستان ترقي وکړي. خوا کې ګاونډي هېوادونه وو، هغوی نه غوښتل چې افغانستان ترقي وکړي. د امیر امان الله خان په ضد یې پروپاګندې جوړې کړې، بس خلک یې راجګ کړل او امیر امان الله خان مجبوره شو چې وطن پرېږدي، لاړ تبعید شو هغه ته. خو دوم ځل دپاره بیا روسانو دلته یرغل وکړو، د افغانستان خلک بیا جهاد شروع کړو، روسان یې په ګونډو کړ، روسان یې مات کړل. اما بیا هم متاسفانه چې افغانان په اتحاد نه شول، په اتفاق نه شوه، دلته بیا بې اتفاقي تخم وکره، دلته ملیتي تبعیض پیدا کړو، قومي تبعیضونه وو، سمتي تبعیضونه وو، تنظیمي تبعیضونه وو. بس بیا هم روس مات شو، خو دلته افغانانو د دغه موقع نه استفاده ونه کړه، متحد نه شول. بیا هم دښمن دې ته متوجه و، خصوصا خوا کې هم ګاونډی هېواد دی، هغه نه غوښتل چې زموږ وطن ترقي وکړي، ځکه هغوی په دې پوهېدل چې دوی ترقي وکړي، زموږ یو څه خاوره چې هلته محکوم پښتونستان دی دوی دغه کړې ده، بیا زموږ خلک په بې اتفاقۍ باندې اخته کړ، بې اتفاقه یې کړ، بالاخره شکست وخوړ. اوس چې صدر رشتم د اسد دی، مجاهدین راغلل، امریکایي قواوې ماتې کړې، دې ځای نه هغه کړل. اوس هم سره وخت دی، ګرچې ډېر شهیدان ورکړ موږ په دې وطن کې.
کله چې موږ متعلمین وو نو د معارف په ساحه کې د معارف ولایاتو کې علیحده ځان ته کمپ وو. کابل کې به د وزارت معارف ځان ته کمپ وو. د مکتب شاګردان ټول به هر لیسه به په مختلفو جامو هغه به یو لیسې به یوه جامه وه، بل به بله جامه وه. د حضوري چمن مخکې دلته به هغه رهبران د وطن ناست وو، دوی به رسم ګذشت تېرېدل. مخکې تر مخکې به دوی یو هفته دوه هفتې تمرینونه وکړ، ډېرې خوشحالیانې وې، ډېر منظم جشنونه وو. د هېواد د پرمختګ لپاره تعلیم و تربیه ډېره مهمه ده. اوس چې زه ګورم نور ډېر ښه هغه دی، خو زموږ د جامعې یو مهم قشر چې هغه وناس طبقه ده، دی د علم نه محروم دي، دی په کورو کې ناست دي، ډېر ځورېږي. دا دی چې مملکت کې تعلیم و تربیه نه وي، عصري علومو ته توجه نشي، ډاکټر نه وي، انجینر نه وي، هېواد به څه رقم ترقي وکړي، هېواد اقتصاد به څه رقم ترقي وکړي. نو تعلیم و تربیه د هېواد د ځوانانو دپاره، د هېواد د ماشومانو دپاره، د ښځو دپاره، د نرو دپاره، د ټولو دپاره ډېره مهمه ده. هېوادوالو ته مې پیغام دا دی چې متحد شي، اتحاد وکړي، اتفاق وکړي، خپلې مټې راونغاړي، د دشمن تبلیغونو ته غوږ کښېنږدي، متحد شي، کار وکړي، زحمت وباسي، د علم په ګاڼه دې ځان سنبال کړي، څو دا وطن خپله جوړ کړو. څو چې موږ تاسې جوړ نه کړو، پردی موږ ته نه جوړوي.